د یوې خور سوال کړی دی چې که یو زنانه چېرته لاړی شي هسپتال ته یا یوې ادارې ته څه ځي ته لاړی شي او بره خیږي په لیفټ کې، آیا دا په دې لیفټ کې د یو پردي سړي سره بره ختې شي او که نه، چې صرف دا ښځی او دا پردی سړی؟ الجواب، شریعت کې دا دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، یو سړی به د یوې ښځې سره چې دواړه د یو بل نه اجنبیاني محارمو کې نه دي، پردي دي، دوی به نه جدا کیږي الا چې د ښځې سره محرمي. یو حدیث کې داسې راځي، امام ترمذي راوړی، لا یخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، چې کله ښځه او پردی سړی دوی یوازې شي نو دریم یې څوک وي؟ دریم شیطان وي. امام نووي، امام ابن حجر او نور علماو په دې باندې اجماع د علماو را نقل کړې ده، چې اجماع د علما ده، د ټول امت څومره علما چې د ټولو په دې خبره اجماع ده چې د یوې ښځې د پردي سړي سره یا د یو سړي د پردۍ ښځې سره جدا کېده د حرام دي. او دا معنی کوم چې د حدیث کې راغلی دا پوره پوره دې ځای کې ښکاري. لیفټ ته ښته او دا سړی اجنبی دی، اجنبی هغه چا ته ویلی کېږي چې پردی دی، د ښځې محارمو کې نه دی، که رشته دار هم د محارمو کې نه دی، د هغه سره په دې لیفټ کې یوازې بره ښته دا منع دي. که دا لیفټ په هر شکل کې، بعض وایي لیفټ هغه شیشې والا دی، لیفټ څه والا دی؟ شیشې والا دی. بعض وایي هغه لیفټ شیشې والا دی، نو په دې کې خو به سنې خلک کښېني. زه دا یم چې لیفټ د لیفټ دا شیشې والا چې دې ته وروخېږي او دا سړی دا ښځه تنګه کړي په خبرو باندې، یا ماله نمبر راکړه یا داسې او یا دغه او یا داسې، یا ښځه داسې کېدای شي که نه شي کېدای؟ ته خو په شیشه کښېنې خو خبرې اورې، هسې د خبرې جوړول نه وي پکار، چې کله شریعت مسله راشي شیشه کې دوی جدا کېږي او که بل لیفټ کې جدا کېږي، دا دوی دواړه جدا شوي دي د خلکو نه او دا ناروا دي. ها داسې صحیح ده که د دې سره اوس بله ښځه نو بیا یوازې نه ده، بیا صحیح ده. که بله ښځه ورسره دوه ښځې درې دوی وخېږي، یا که داسې یو لیفټ دی په هغې کې ښځې او سړي وختو بیا هم جایز دي، خو په هغې کې شرط دا دی چې لیفټ به دومره تنګ نه وي چې سړي او ښځې یو بل پورې نښتي او یو بل سره لګي، داسې به نه وي. اوس غټ لیفټ دی ښه کولاو او یو دوه سړي دی او درې زنانې دي، یا درې سړي دی او درې زنانې او دوی بره خېږي په دې لیفټ کې، نو ختلی شي که نه شي؟ ختلی شي، ځکه چې دې کې دا سړی او ښځې یوازې کېږي خو نه، نور پکې هم دي. والله اعلم.